د دې انقلابونو او د دې یرغلونو په نتیجه کې په افغانستان کې کور په کور وینې تویې سوي دي. ډېرې ناخوالې منځته راغلي دي، ډېر نفرتونه پیدا سوي دي، ډېرې دښمنۍ پیدا سوي دي. چې لله الحمد د اسلامي امارت په بریا سره او د اسلامي نظام په حاکمیت سره لله الحمد زمونږ مشرتابه تصمیم نیولی ده تر څو د افغانانو تر مابین یو اخوت او ورورګلوي قایمه کړي. کومې ستونزې چې د تیرو انقلابونو نه موږ ته پاتې دي هغو ته د پای ټکی کېږدي او ولسونه زمونږ چې دا مجاهد ملت او مجاهد ولسونه دي، عام و خاص، نارینه او زنانه، ټولو د اسلام په دفاع کې بېسارې قرباني ورکړي دي. څنګه متحد کو چې الحمدلله زمونږ د سرحداتو په وزارت کې مونږ دې دپاره خپل کاري پلان لرو. د پلان مطابق مونږ په هر ولایت کې یوه غټه غونډه په کال کې جوړو. په هغه کې په سوونو علما، متنفذین، قومي مشران، متدین خلک، د ولس نمایندګان له مونږ سره په دې غونډو کې ګډون کوي او دوی د ولس په نمایندګي باندې هغه ستونزې که هغه د بیا رغونې چارې وي، که هغه د دوی اقتصادي مشکلات وي، که هغه د دوی تعلیم و تربیې په بخش کې وي، د صحت په بخش کې وي، د ژوند په ضرورتونو کې چې څومره ضرورت د دوی دي له موږ سره شریکوي او موږ یې په مستقیم ډول راوړو. د دوی په نمایندګي باندې، د ولس په نمایندګي باندې زموږ وزارت دلته دغه د دوی غوښتنې اداره په اداره باندې دا تعقیبوي تر څو پورې مشرتابه ته ورسیږي او له هغې خوا نه بیرته د دوی دغه ستونزې حل شي. الحمدلله په دې کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. مخکې معین صاحب خبره یاده کړله، 700 ستونزې تقریبا په تیر کال کې، یعنی په 1540 هجري قمري کال کې چې موږ په ولایتونو کې د افغانستان په سطح جرګې کړي او خلکو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي دي. یوازې 700 ستونزو ته د دوی رسیدګي سوې ده چې په هغه کې ډیری برخې هغه سر ته رسیدلي دي، هغه مشکل حل سوي دي، هغه د دوی ضرورتونه ورته پوره سوي دي او ځینې اوس هم موجوده تر کار لاندې دي ځکه هغه غټې غټې پروژې دي، غټې غټې ستونزې دي، نو هغه وخت خامخا ضرورت ورته لري. نو اوس هم الحمدلله تر کار لاندې دي. دا اوس خو هغه څه دي چې د مشرتابه له خوا نه، د رئیس الوزرا صاحب له خوا نه، د هغوی له خوا یې منظوري راغلې ده او منظوري ورکول سوې ده، دا تر کار لاندې دي. د هغو بېلګې حاجي معاون صاحب خبره وکړله، نه غواړم چې بیا وخت ورباندې ضایع کړو. او همدارنګه مونږ په دغو غونډو کې چې زمونږ د اسلام دښمنان، زمونږ د افغان مجاهد ملت دښمنان او زمونږ د دې سپېڅلي او پاکې خاورې دښمنان دا په هر ځای کې شتون لري. وخت په وخت باندې د اسلامي نظام په مخالفت کې منفي تبلیغات کوي، بې اساسه تبلیغات کوي، په دروغو باندې د اسلامي نظام د رنګبدۍ په خاطر او د ملت روحیې د کمزوري کولو په خاطر باندې د خپلو بدرانو په پلان باندې دلته په د افغانستان په اوسني اسلامي نظام باندې او یا د افغانستان په ستونزو ته یو تبلیغ او یو هوا ورته ورکوي تر څو دلته افغانان په تشویش کې واچي. چې الحمدلله موږ خپلو اولسونو سره د اسلامي نظام دغه پرمختګ او دغه بریا او دغه لاسته راوړنې چې موږ لرو په خپلو غونډو کې ورسره شریکوو او موږ د دنیا د سازشونو نه او د مخالفینو د تبلیغاتو نه، د هغوی د شومو اهدافو نه ورسره د افغانستان چې څومره د اسلامي نظام دښمنان دي د هغوی د هغو شومو اهدافو نه موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو. او بل د اسلامي امارت د مشرتابه له طرفه چې کوم پرامین راځي، مصوبې راځي، احکام راځي او قوانین راځي چې هغه الحمدلله په اسلامي اصولو باندې بنا دي او موږ اسلامي شریعت راوسېده او اسلامي شریعت چې له موږ نه څه تقاضا لري، موږ غواړو نن په خپله خاوره کې اسلامي شریعت په تمامه معنا باندې پلي کړو. داسې وخت ضرورت لري، حتمي به کرا په سلسلهوارو په مراحلو کې به انشاءالله تعالی چې موږ دغه 20 کلنه مبارزه بالخصوص یا د 40 کلنه انقلابونه چې دا دوه تیر سوي دي، موږ د دغه اسلامي شریعت دپاره قرباني ورکړې دي. دا زموږ لومړی هدف ته چې موږ په خپله خاوره باندې اسلامي شریعت نافظ کوو. نو د دې په هغه باندې موږ خپلو اولسونو ته
هغه وضاحتونه رسو او د خپلو ولسونو هغه تشویشونه چې کوم د رسنیو نه اوري، کوم د میډیا نه اوري، کوم د دښمن تبلیغات دي چې دوی ورته تشویش کې واقع سوي وي، موږ خپلو ولسونو سره دغه همغږي کوو او الحمدلله زموږ نتیجه او ثمره د دغو غونډو لله الحمد. تاسو کتلی سئ په هر ولایت کې چې موږ غونډې کړي دي، تاسو کولی سئ هغه وګورئ چې موږ سره ولسي خلک په کومه اندازه باندې زموږ غږ بدرګه کوي، په کومه اندازه باندې د اسلامي شریعت احکامو ته دوی غاړه ږدي، څومره خوشبیني ورته ښیي، څومره یې تایید کوي. تاسو زموږ غونډو کې به وګورئ، کتلی سئ چې هلته زموږ ته ولس څومره ډاډ راکوي چې موږ د اسلامي نظام تر شا ولاړ یو، هر څومره قربانۍ ته چې ضرورت وي د اسلامي شریعت په تنفیذ کې موږ یوه ذره هم نه درنه شاته کیږو. الحمدلله موږ په دغه غونډو کې داسې لاسته راوړنې لرو چې زموږ ولس ته او ملت ته په د یو آوازو د یو مشکلاتو د حل ځای او امید پیدا سوی ده چې الحمدلله په دې وروستیو کې د دغو غونډو له برکته زموږ چې دغه ناخوالې دي چې دویم جز د موږ د معینت حل د منازعاتو ده، کوم چې د تیرو انقلابونو نه لکه مخکې مې یادواري وکړه کوم منازعات موږ ته پاتې دي، نو د هغه د حل دپاره موږ په وزارت کې خپله کمیټۍ لرو چې الحمدلله ښه شیوخ، ښه مفتیان، ښه علما زموږ په دغه کمیټۍ او په دغه جلسه کې له موږ سره شریکان دي. د هغه دپاره موږ خپله یو طرز العمل ورته لرو تر څو موږ وکولی سو چې هغه جزئي ناخوالې او د خلکو تر مابین خوابدۍ او یا دغه دښمنۍ چې تقریبا موږ ته راپاتې دي په میراث باندې، موږ وکولی سو چې دغه د مسلمانانو تر مابین حل کو او موږ دغه دښمنۍ په دوستۍ باندې بدلې کو. له بده مرغه که زه ووایم په تیرو انقلابونو کې دلته د افغانانو د تفرق دپاره، د افغانانو د اختلاف دپاره او د خپل حکومت د بقا په خاطر باندې چې دا دوی د بقا یوه مهمه لاره ځان ته بلله، دلته ولسونه په سختو اختلافاتو باندې اخته سوي دي. تاسو د بیلګې په توګه درته ویلی سم د بامیانو کې هلته ازارق میشته قومونه او د کوچیانو تر مابینه تیر 20 کلن دور د جمهوریت کې به تاسو خپله د رسنیو نه اورېدلي وي، تاسو ټول ښه پې باندې خبر یاستئ چې د دې دواړو قومونو تر مابینه پورې څومره لوی فاصلې چارواکو ایجاد کړې وې. دا قصدي شکل باندې وې، دا څه طبیعي نه ولې چې د یو چا په بې احتیاطۍ باندې او یا د چا په مجبوریت باندې دا پیښې سوې، بلکې د تیر نظام چارواکو په دې خاطر باندې دلته دغه تفریقې او د دوی تر مابینه دښمنۍ او بدبینۍ او حتی جنګونه سوي، حتی په لسګونو انسانان په دې کې وژل سوي دي. 20 کاله کې دا مسله نه چا د حل لار ورته پیدا کړله او نه حل ورته وکړه. لله الحمد چې زموږ اسلامي امارت زموږ د وزیر صاحب د سرحداتو چې تیر کال هم په دې کې هلې ځلې کړي دي په 3 ولایتونو کې چې میدان شاه وردګ دي او غزنی ده او بامیان ولایت دی. په هر ولایت کې 20 کسیزه کمیسیون ورته جوړ کړی دی چې په هغې کې 10 کسان د هزاره قوم دي، 10 کسان د کوچیانو دي. د دوی منځي ستونزې چې کومې پیدا کېږي دوی ته به د حل لاره دغه په مشترک ډول باندې پیدا کوي. چې الحمدلله وخت په وخت باندې زموږ د وزیر صاحب له خوا نه په خپله وزیر صاحب په دغه کمیسیونو سره همغږۍ کړې ده، د دوی په مشکلاتو کې کومک ورسره کړی دی چې الحمدلله نن هغه هزاره قومونه او هغه کوچیان چې هلته په ځای کې اوسېږي په موسمي شکل باندې هلته زندګي تېري د ورورۍ فضا تر مابینه پورې راغلې ده. نن الحمدلله دا ستونزه حل ده، نه څوک په چا تجاوز کوي او نه څوک وزني، نه څوک د چا په مقابل کې درېږي. نن الحمدلله دا خلک ټول د بدۍ نه، د وینې تویېدلو نه، د ظلم نه، د تجاوز نه دا خلک را منع کېږي او تشویق کېږي چې الحمدلله زموږ په دغه ولس باندې د بالخصوص د 3 ولایتونو باندې زموږ دغه حرکاتو زموږ د وزارت دغه فعالیت ډیر مثبت اثر کړی ده. شکرګزاري کوي او الحمدلله زموږ دغه کار نه دوی ډیر خوشبینه دي چې تر اوسه پورې شکر د ستونزه حل ده. د جزئي پیښه که پیدا سي په هغه ورځ باندې حل کېږي چې په هغې کې لله الحمد زموږ والي صاحبان، امنیه قمندانان، امنیتي کسان او اداره د ولایتونو د دغه کمیسیون تر شا ولاړه ده او هره پرېکړه نه دوی دفاع کوي او هغه پرېکړې هم د دوی په رهبري کې مخته رسېږي. همدا شانته تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې
لله الحمد په سلګونو هغسې قضیې د موږ د سرحداتو د وزارت لخوا نه د ولسونو تر مابینه چې په هغه کې تر لسو نه حتی په سلګونو کسان دا پکې وژل سوي دي. لله الحمد زموږ د سرحداتو د وزارت بالخصوص د وزیر صاحب په کوششونو باندې زموږ د ملګرو په کوششونو باندې هغه دښمنۍ نن الحمدلله په دوستۍ بدلې دي چې تقریبا په لسګونو کاله دوی یو بل ته په مرچو کې سره ناست ول، یو د بل وینې تویولې، نن یو بل ته په مړي ژوندي سره ناست، یو د بل په کاسو په دسترخوان سره کیني، یو د بل په خوشحالۍ په غم کې سره شراکت کوي. لله الحمد زموږ اسلامي نظام دا یو اصل د اسلامي شریعت د ابتدا د سیرت د نبی علیه صلات وسلام نه راخیستی ده چې کله نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته مهاجر سو نو هلته اوس او خزرج اگر که په دغه وخت کې مسلمانان نه وله نو نبی کریم علیه صلات وسلام وړ اقدام وکړ د دوی په مابین کې جوړه وکړل. 100 کاله دښمني وي. لله الحمد زموږ قدم په قدم اسلامي نظام په اسلامي اصولو په اسلامي سیرت باندې دا روان ده. د 1400 کالن تاریخ احیا لله الحمد اسلامي نظام او اسلامي امارت په څو شیانو کې وکړه. یو د فتح په وخت باندې عفو خپل دښمن ته دا یو ډېر لوی اساس و. تاسو سوچ ورته وکړئ نن الحمدلله په افغانستان کې چې داسې سوله راغلې ده چې هېڅوک هم سرغړونه نه ترې نه کوي، دا د هغې عفو برکت ده. نن الحمدلله چې د ولسونو تر مابین ورورګلوي ورځ تر بلې روانه ده، دا د دغه سیرت په بنا باندې چې رسول علیه صلات وسلام په مدني زندگی کې اول اقدام په کوم شي باندې کړی ده. هلته چا سره د جنګ هغه نه و کړی، هلته چا سره جبهه نه ونیولې، هلته اسلامي دعوتو او د هغو خلکو ځایي خلکو تر مابینه پورې اسلامي ورورګلوي قایمولو چې لله الحمد وروسته هغه خلک دواړه ډلې او قبیلې اوس او خزرج هغه په یاد دوی د دښمنۍ دي او 100 کالو دا په داسې دوستۍ باندې بدله سوه چې نن الحمدلله موږ ته په تاریخ د اسلام کې یو لوی نښانه پاتې ده. د شخړو د حل په برخه کې په تیرو 15 لسیزو کې زموږ په ګران هیواد یرغلونه او له امله یې رامنځته شوي ناامنه وضعیت دې ته زمینه مساعده کړې چې په هره برخه کې ستونزې پیدا شي، یو شمېر یې په خصومت واوړي، قتلونه پکې وشي او پراختیا پیدا کړي. لله الحمد افغانستان اسلامي امارت په بریا سره د همدغو ستونزو او شخړو حل ته پاملرنه ډېره شوې او د خلکو ترمنځ د دوستۍ او ورورولۍ فضا رامنځته شوې. په دې برخه کې هڅې سوي دي چې موږ په دې اړه د ډېرو ښو خبرونو او لاسته راوړنو شاهدان یو. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت تیر کال په ولایتونو او ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د یو شمېر قومونو او قبیلو ترمنځ د بېلابېلو مسایلو پر سر 304 لوی او 525 شاوخوا وړې شخړې او دښمنۍ چې له امله یې سلګونه کسان مړو، زخمیان او د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي زیانونه اړولي و حل کړي دي، چې دا یوه ډېره لویه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. چې د هرات ولایت په کشکي رباط سنگي ولسوالۍ کې د طاهري اڅکزیو او نورو قومونو ترمنځ 50 کلنه شخړه د یادولو وړ ده. د بادغیس ولایت ابکمري ولسوالۍ کې 100 کلنه شخړه، په غزني ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ 24 کلنه شخړه، د پنجشیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 40 کلنه شخړه او نورې سلګونه شخړې د بیلګې په توګه یادولی شو چې د یاد وزارت د مشرتابه او مسؤلینو دوامدارو هڅو په نتیجه کې حل سوي دي. په دې برخه کې وزارت ته او په ولایتونو کې اړوند ریاستونه او امریتونه ژمن دي چې د خپل ولس سره د ستونزو او شخړو په حل کې همکاري وکړي او ترمنځ یې شخړو ته د شرعي اصولو او منل شویو عنعناتو مطابق مناسبې حل لارې پیدا کړي، چې له دې سره به له یوې خوا پخلاینه او بښنه رواج شي، په کلي کور کې به د ژوند کولو فضا ډاډمنه شي او تر ټولو ښه خبره ده چې د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو مخه مو ونیول شي او ولسي وحدت به رامنځته شي. د سرحدونو د پلټنې او چیرمه سیمو سرحد ته چیرمو سیمو حالت ته ارزونې په برخه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست محترم وزیر صاحب ورسره مل پلاوی او د سرحدي څېړنو معاینیت مسؤلینو او سرحدي ولایتونو ته له کاري پلان سره سم په دوامداره توګه سفرونه کړي دي.
رسمي سرحدي پولې او ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه ولسوالۍ یې له نږدې ارزولې دي، له هغوی قومونو سره له نږدې کتلي دي، له سرحدي ځواکونو سره په همغږي د سرحدونو او ډیورند فرضي کرښې دفاع ته یې هڅولي دي. په یادو ولسوالیو کې د میشتو قومونو ستونزې اورېدل شوي او د حل په برخه کې اړونده ادارو سره شریکې کړي دي چې په اړه یې لازم اقدامات ترسره شوي. ترڅنګ وزارت د سرحدونو د څېړنې معاینت د رسمي پولو د خوندیتوب په برخه په موخه د سرحدي نښو او نښانو، پیلرونو، صفري نقطو، سرحدي خط او ډیورند فرضي کرښې په امتداد د ګاونډیو هیوادونو له سرغړونو څخه وخت په وخت او زمان معلومات راټول کړی. دغه راز د پلان له مخې په مکرره توګه په 1445 هجري قمري کال کې له ایران هیواد سره 925 کیلومتره ګډه پوله د فراه ولایت لاسجوین ولسوالۍ، شبکو او اناردري په ولسوالیو کې بررسي کړي. د هرات ولایت غوریانو، ګلران او کیسان ولسوالیو له ترکمنستان هیواد سره 804 کیلومتره ګډه پوله، د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ دغه راز د ډیورند فرضي کرښې 2310 کیلومتره کرښې په اوږدو کې د خوست ولایت د حاجي میدان او علي شور ولسوالیو جمله 963.344 او له پلان نه بهر هم د هیواد په 11 ولایتونو کې 915.810 کیلومتره سرحدي رسمي پوله او د ډیورند فرضي کرښه بررسي کړې ده. په ټول د کال کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت لکه تاسو ته معلومات د یوه برخه او استقامت د کار د سرحدونو بررسي کول او د هغوی وخت په وخت کتل دي. موږ له ایران هیواد سره د پیلرونو د عصرسازي په برخه کې د ریاست الوزرا د محترم مقام د حکم سره سم له هغې سره موږ یو پروتوکول لرو. هغه سرحدي پیلرونه چې په کومه صفري نقطه کې ایښي دي د هغې د عصري کولو دپاره چون له کلونو هغې یا تخریب سوي یا زیانمن سوي وو. تخریب سوي تقریبا نه دي خو لکه زیانمن سوي غوندې دي. د هغوی د عصري کولو د هغوی د ترمیمولو دپاره موږ تعهد لرو دواړه هیوادونه او هغې وخت په وخت هغې ته ټیمونه ځي د موږ د بررسۍ ټیمونه د دواړو هیوادونو په شریکه همغږۍ باندې هغې پیلرونه رغول کېږي. داسې له ترکمنستان سره، داسې له ازبکستان سره، داسې له تاجکستان سره، خو چې موږ تر اوسه پورې کوم دغه لرو هغه پروتوکول لرو هغې د ایران له هیواد سره مو تر اوسه سوی له نورو سره په همغږۍ کې وخت په وخت هماغه ګورو. داسې د ټولو سرحداتو څارنه کوو، د ټولو سرحداتو وخت په وخت باندې بررسي کوو. کوم ستونزې راسي یا تخطي راسي د هغوی معلومات راټولوو، له اړونده هیواد سره یې په همغږۍ شریکوو، هغوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کوو.